د خټینو لوښو جوړولو دا صنعت چې په افغانستان کې خورا اوږده مخینه لري، حاجي میرزا له تېرې شاوخوا 11 لسیزې ډېر وخت کیږي چې په خوست کې د همدې صنعت له لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي. خو د نوموړي په خبره د مناسب ځای او وسایلو نشتون هغه ستونزې دي چې په دغه ولایت کې د یاد صنعت د غوړېدو مخه نیولې ده. هغه ډېر مشکلات دي، اوس یې غریبۍ نه یې غورځولي او مقصد یې کاروبار نه یې غورځولي. زه مشکل دی پوپې دی چې زه دې نه وي نو کاروبار په زه پورې شي، چې زه نه وي کاروبار دی مخته نه سي. یعنې که د کندور سړی وي یا چې مخه یې بند وي کور نه شي کړی. هممهاله په خوست کې پر یاد لاسي صنعت بوخت ځینې نور کولالان هم له یوې خوا د منظمو وسایلو نشتون په دې برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. سربیره پر دې د یو مشخص ځای نشتون هم هغه ستونزې ګڼي چې په یاد ولایت کې د کولالۍ پر کاروبار او صنعت خپل منفي اثر غورځولی. ګلدانۍ د اول په د خوست کې ګلدانۍ پاکستان نه رسي، په دا چې دلته څوک جوړوي نه پاکستان نه روي، دلته ځای نشته نه ځای واجد نه هغه د موږ نه کاروبار پوتې ده نه بل وسایل دومره نشته. اوس نه چې مثال د تندور ځای موږ ته جوړ کړي چې مثال موږ تندورونه جوړ کړو، یا مثال چې د نور وسایل موږ ته پکار دی چې یا پلیټونه دی یا کټوي دی، د نور سامان موږ هر شی جوړوای شو. برم سعی تکادار آمده که ما 10,000 روپیه میگیریم، ما واسه نمونه میکشه یک جای ساده شاروالی برای ما مشخص کنه. اخوا په خوست کې ځایي مسؤلین که څه هم د خري اصنافو لپاره د مشخصو ځایونو نشتون په برخه کې دا ستونزې مني، خو ورته مهال ډاډ ورکوي چې په دغه ولایت کې د کولالانو د یادې ستونزې د هواري سربیره د ټولو خري اصنافو د منظمو ځایونو په تړاو به خپل پلانونه ژر تر ژره پلي کړي، تر څو په دې تړاو شته ستونزې ورسره هوارې شي. هغو باندې موږ اجرات کوو تر څو هر سمت ته مناسب ځای پیدا کړو، انتقال کړو او دې تر څنګ د کولالانو کوم هغه چې دي نفر کیدای شي هغې ته که څه ګیله هم ولاړه وي، خو هغې تر څنګ دوی ته ښه مناسب ځای دې په خوښه ځای پیدا کوو، بعد له هغې نه به انتقالوو انشاءالله. په خوست کې د کولالۍ پر صنعت د ګوتو په شمېر کسان بوخت دي، خو په وړاندې د مناسب ځای نشتون یوه تر ټولو جدي ستونزه بلل کیږي. د دوی په خبره که حکومت یې د کاروبار پر وړاندې شته ستونزې هوارې کړي، ممکنه ده چې په دغه ولایت کې دا صنعت لا پراخ شي او ډیرو خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شي.